د عوامي نېشنل ګوند د مشر او سیاسي فعال مولانا خانزیب د لومړي تلین په مناسبت د جولای په 10مه تخبی پریس کلب کې یو غونډه تر سره شوه چې پکې د سیمې مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړي. غونډې ته ویناوالو وویل مولانا خانزیب خپل ټول ژوند د امن، عدم تشدد، تعلیم او د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره وقف کړی وو او د هغه په وجنه پښتانه له یو لوی عالم، سیاستوال او د سولې لغږ څخه بې برخې شول. او بیا په خپل پښتنو او شتمنو باندې شتمنه پښتونخوا کتاب هم لیکل، د انساني حقوقو خبره هم کړې ده. هغه د امن په حواله انساني حقوق دي او هغه د ژوند په حواله باندې انساني حقوق دي او هغه څومره بنیادي انساني حقوق دي او چې د ښځو د سړو برابر ایسله پکې د دواړو خبره کړې ده. د ینګ لیډر پارلمان د ځوانانو لخوا جوړه شوې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او ګډونوالو هم د مولانا خانزیب پر شخصیت او مبارزې خبرې وکړې. هغوی وویل نوموړي تل په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کړی او هڅه یې کوله چې پښتانه د خپلو حقونو او د وسایلو په اړه پوهه او بیدار کړي، ځکه نن ټول قام دغه مبارزې ته په درنه سترګه ګوري. د دې غونډې را جوړولو مقصد هم دا و چې مونږ په نننۍ ورځ د ملي شهید د هغوی خدماتو ته خراج تحسین پیش کړو، د هغوی په شخصیت، د هغوی په علمیت، د هغوی په کار، د هغوی په ویژن او د هغوی په تالیفاتو په تصنیفاتو باندې خبره وشي. د یادونې دا مولانا خانزیب تیر کال د جولای پر 10مه نیټه د باجوړ د ښار په سیمه کې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو کله چې د امن پاسون د کمپاین په لړ کې یوې غونډې ته روان وو. پامیر جان، شال نیوز، تخبی.